نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپې خوب ویني او خوب د انبیاء واحد الله تعالی وحی ورته کوي وای خوب وینم چې دوه ملائکه راغله د سړیو په شکل باندې زه روان کړم چې روان کړم یو ځای ته ورسېدو چې یو سړی ناسته بل څوک ورته ناسته د دې اوسپنې شی ورسره د دلته په خوله کې وربند کې دغه طرف وروش کې تر غوږه پورې بیا په دغه سپما کې وربند کې دا برابرۍ وروش کې تر دا غوږه پورې بیا د دسترګې په کونج کې وربند کې دا طرف وروش کې تر دا غوږه پورې بیا داسې ورته راتاو شي د شا د لوري نه دا بل ته دغه لوری داسې ورشکوي دا ورشکوي دا ورشکوي چې دا شکوي هغه بیا جوړ شي بیا ورتاو شي کله یو طرف ورشکوي کله بل طرف ورشکوي وای زه ورته یم دا څه دي وای ځه مخکې ځه مخکې تیر شو یو سړی پروت ده بل سړي دومره تیږه ورته اخیستې په دا سر باندې اولې سر مات شي دا تیږه په ورغړي آلته لاړه شي دا سړی چې ورشي هغه تیږه بیا ورته راواخلي چې راځي سر یې جوړ شوی بیا یې په اولې سر مات شي وای زه ورته یم دا څه دي وای ځه مخکې ځه مخکې تیر شو چې یو کویای غوندې ځای ده چې ورومې کته اور کې بلیږي سړي د ښځې لوڅ لغړ دا اور لمبې راپورته کې دا سر ته نږدې شي بیرته بیا کوز کې ولویږي زه ورته یم دا څه دي وای مخکې ځه مخکې لاړ شو یو نهر وینې پکې بهیږي په دغه کې یو سړی پروت وي په دا وینو کې باندې بل سړی دا د نهر په غاړه ورته ولاړې تیارې تیږې ورسره دي هغه سړی د دغه وینو نه چې راخیږي دغه په داخله کې اولي بیرته لاړ شي هلته د هغه وینو مابین ته ورسېږي وای زه ورته یم دا څه دي وای مخکې ځه چې مخکې لاړو یو ځای ته یو شین چمن راغی ونه ده د دغه ونې بیخ ته یو څوک ناست دی او کنکي هلکان ماشومان ورسره دي د دغه نه پورته کو یو بل ډېر ښایسته محل راغی هلته مې ولیده څه سړي دي څه طرف یې سپین وي څه طرف یې تور وي بیا هلته اوبو کې ولمبېږي هغه هم تک سپین شي وای ما ورته ویلې تا په ما هم دا نن شپه دا حالات ولیدو تاسې څوک یې څه مه راته راباندې ولیده وای ویلې زه جبرائیل علیه السلام یم دا بل میکایل علیه السلام دواړه د خدای پاک مقرب ملایکې دي دا جنت ته دا د شهدا اول جنت عام مسلمانانو دا دوم ډیر ښایسته چې د شهیدانو ته اتا ځای آلته د وایده سه جیګ ځای راوکړو وای ما ورته اجازه ده چې ورشم وینا تر اوسه تللی ژوندی په ژوند کې جنت ته څوک نه ځي وای دا نوره قصه یې راته بیان کړه چې دا نوره قصه وای هغه اول سړی چې دا خوله یې ورشکوله سپنږمې سترګې ورشکولې دا هغه کسان دي چې په دنیا کې دروغ وایي دغه په قبر کې داسې عذاب تر قیامت پورې په قبر کې به ملائکه داخله ورشکي د سپګمې به ورشکي د سترګې به ورشکي تر قیامت پورې چې په دنیا کې دا دروغ ویل دي هغه دوم سړی چې پروتو چې په دا سر په دې ګويش سر به مات شو وای دا هغه قاریان هغه ملایان هغه خلک چې په دین خبر وي عمل نه کوي نن هر څوک په دین خبر دي چې څوک په عمل نه پکې دی او به دا سزا چې په قبر کې تر قیامت پورې به دا چې پتی ګولې سر به مات کیږي او بیا به جوړیږي بیا به وشتل کیږي بیا به جوړیږي او دا دریم چې کوئی په شکل ځای مولید چې هغه اوروب کې خجو سړیوب کې دا هغه ځانیان دي خدای مې دې وساتي چې کوم انسانان نران او خج زناوي کوي دیو بدل ته په قبر کې تر قیامت پورې داسې سزا وي او هغه چې پاوینو کې پراته وو دا د سودخورو مثال ده څوک چې په دنیا کې سودونه خوري دیو په قبر کې تر قیامت پورې دا سزا وي او هغه باغچه هغه جنت او هغه لاندې ابراهيم عليه السلام او دا کنکی ماشومان چې څوک په کنکونی مړ دي دا دیو مثالو هغه شیبا چې د خندار سره کړه جانانا هغه شیبا چې د خندار سره کړه جانانا ولا پزان پوی دما واورا و جانانا
ولا پزان په